السلام علیکم دوستانو، ښه راغلاست د سوال او جواب دویمې ویډیو ته. لکه څرنګه په تېره ویډیو کې موږ د یو سوال یعنې د یوې پوښتنې د 3 جواب ویلو، دغه شان په دې ویډیو کې به هم وایو. نو راځئ چې شروع کړو. د ټولو وړاندې How many children do you have? How many children do you have? ستا څو ماشومان دي یا څو بچي لري؟ لکه کله تا نه څوک د ماشومانو باره کې پوښتنه وکړي، نو جواب کې به ورته څه وایي؟ I have 3 children. I have 3 children. زه 3 ماشومان لرم. زه 3 ماشومان لرم. دا سمپل جواب. اوس بل جواب. I don't have any children. I don't have any children. زما ماشومان نشته یا زه بچی نه لرم. یو مقصد دی. I'm still single. I'm still single. I'm still single یعنی زه تر اوسه مجرد یم یا زه تر اوسه سنگل یعنی نه واده کړی یم، واده مې نه دی کړی. سنگل مجرد ته وایي. او که به چېرته لږ واضحه تر سره جواب ورکړې ورته I have 4 children. I have 4 children. 2 boys and 2 girls. I have 4 children. زه 4 ماشومان لرم. 2 boys 2 هلکان and 2 girls او 2 جلکیان یا 2 جنکۍ. نو دې کې تاسو خپل هم ځان سره اډ کولی شئ. که چېرته ستا 2 ماشومان 2 ورته ویلی شي، 3 ورته ویلی شي 3، یعنې څومره ستا یي هماغومره ته ورته جواب کې ویلی شي. اوس بله پوښتنه. Do you have any siblings? Do you have any siblings? Siblings وی خویندو او ورونو ته یا خور او ورور ته، یعنی کمی چې خونی رشتې ورته وي هغې ته ویل کېږي. خویندې ورونه دې شته یا خویندې ورونه لري؟ پوښتنې مقصد دا دی. I don't have any siblings. I don't have any siblings. زما خویندې ورونه نشته یا نه لرم. بل جواب. I have 1 brother and 2 sisters. I have 1 brother and 2 sisters. زما یو ورور او 2 خویندې دي. brother ورور او sisters خویندې. دا لږ واضح تره غوندې جواب. اوس بله پوښتنه. Who do you live with? Who do you live with? Who do you live with? ته له چا سره اوسیږي یا له چا سره زندگی کې؟ لومړی. I live with my wife and children. I live with my wife and children. زه له خپل ښځه او ماشومانو سره اوسیږم. wife وایي ښځې ته او څرنګه چې ویل children ماشومان ته وایي. اوس بل جواب. I live with my parents. I live with my parents. زه له خپل مور او پلار سره اوسیږم. parents وی مور او پلار ته. یا ساده الفاظو کې ورته هم ویلی شي I live with my family. I live with family یا I live with my family. زه خپل کورنۍ سره اوسیږم یا زه کورنۍ سره اوسیږم. یو شی دواړه یو معنا ورکوي. که with my ورته وي او که ورسره نه وي هم. زه خپل فاملی سره اوسیږم یا زه خپل فاملی سره اوسیږم. اوس دې پوښتنه کې کله چې څوک تا نه ستا د خوښې د خوړو باره کې پوښتنه کوي چې ستا کوم خواړه خوښ دي، نو څه رقم به وایي؟ What's your favorite food؟ یا What is your favorite food؟ دا شارټکټ ډیس ویل کېږي. What's your favorite food؟ What's your favorite food؟ ستا د خوښې خواړه څه شی دي یا ستا د خوښې غذا څه شی دی، یعنې ته خوراک کې څه شی خوښې، مقصد یې دا دی. نو جواب کې څنګه ویل کېږي؟ I love fast food. I love fast food. fast food هغه خوراک ته ویل کېږي کوم چې تیار رستورانټ کې پیدا کېږي، لکه برګر، پیزا، وینګز، چکن وینګز، داسې خوراکونه چې کوم تیاري هغې ته فاست فود ویل کېږي. نو I love fast food. زه مینه لرم فاست فود سره، یعنی زما ډیر زیات خوښ دی. کله چې ته I love پکې کار کوې یعنې ته
هغه چیز یا هغه شخص ډېر زیات خوښوي، هغې سره مینه لري. زه مینه لرم فاسټ فوډ سره. یا ته داسې هم ویلی شي لکه دویم جواب کې I usually eat vegetables. I usually eat vegetables یا vegetables. زه اکثرا سبزي خورم. زه اکثرا سبزي خورم. usually اکثره او eat خوړل ته vegetable پسې باندې ته غوښه یعنی میټ هم ویلی شي. صحیح ده؟ اوس بل جواب کې I eat everything. I eat everything یعنی زه هر څه خورم یا هر شی خوښوم. صحیح ده؟ اوس بل څلورم جواب کې My favorite food is rice. My favorite food is rice. زما وریجې خوښیږي یعنی خوراک کې زما وریجې خوښیږي. دې جوابونه کې ته هر یو ورته ویلی شي. صحیح ده؟ اوس دې پوښتنه کې کله چې څوک تنه پوښتنه وکړي چې آیا ته په دې ژبه خبرې کولی شي نو څنګه به وي Can you speak English? Can you speak English? آیا په انګلیسي خبرې کولی شي یا آیا انګلیسي ویلی شي؟ یو مقصد دی. Can you speak English یعنی آیا ته په انګلیسي خبرې کولی شي؟ لومړی جواب کې Yes, I can speak English very well. Yes, I can speak English very well. هو زه ډېر ښه انګلیسي ویلی شم یا هو زه ډېر زیات تکړه یم په انګلیسي ویلو کې. مقصد یې دا دی یعنی هو زه ډېر زیات ښه انګلیسي ویلی شم. خو که چیرې ته انګلیسي نه درځي ډېره ښه نو څنګه ویلی شي Yes, but not very well. Yes, but not very well. هو خو ډېر ښه نه یا ډېره ښه نه انګلیسي. صحیح شو؟ دلته دا شارټ کټ جواب دی. Yes, but not very well. هو خو ډېر ښه نه. صحیح ده؟ اوس بل جواب که لږ واضح تر ورته وي Yes, I can speak a little English. Yes, I can speak a little English. هو لږ ډېر انګلیسي ویلی شي. مونږ وایو که نه هو لږ ډېر پوهېږم لږ ډېر پوهېږم نو ته ویلی شي دلته Yes, I can speak a little English. هو لږ ډېر انګلیسي ویلی شم. نو تاسو چې دې جواب سره هم هر یو سره تړلي یاستئ نو تاسو په هماغه طریقه ورته ویلی شئ. اوس دې پوښتنه کې کله چې ته یو چېرته روان یې او څوک درنه پوښتنه وکړي یعنې څنګه Where are you going? Where are you going? Where are you going? چېرته روان یې Where are you going? چېرته روان یې نو جواب کې څنګه ورته ویلی شو I'm going to the market. I'm going to the market. I'm going to the market یا I am going to the market. زه مارکیټ ته روان یم یا ته ورته ویلی شي I'm going to the shop. زه دکان ته روان یم چې هر ځای ته ته روان یې ته ورته هغه ځای ویلی شي چې زه پلانکي ځای ته روان یم. اوس بل جواب کې I'm not going anywhere. I'm not going anywhere. I'm not going anywhere. زه چېرته هم نه ځم یا زه چېرته هم روان نه یم. لکه چې ته روان یې او هسې روان شي نو څوک ته وایي چې ته روان یې ته ورته چې هېڅ چېرته هم نه ځم. اوس بل جواب دریم I'm just walking. I'm just walking. I'm just walking. زه همداسې ګرځم یا همداسې روان یم قدم وهم چې ته همداسې کله تاویږي راتاویږي همداسې ګرځېږي او څوک درنه پوښتنه کوي چې ته روان ته ورته ویلی شي I'm just walking یا همداسې ګرځېږم. ښه دوستانو دا و د نن ورځې سوال او جواب د انګلیسي درس. نو که غواړم دغه شانتې نورې ویډیوګانې ترلاسه کړئ او ښه یې زده کړئ نو هغې دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ درسره او لایک کول هم د هیره نه وځي. مننه.